وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب کی ده کتاب الرقاق بارک خبر روانه و هغه خبرې چې د هغې سره زړه نرمیږي، د هغه مؤمن چې د هغه زړه ژوندی، او کله چې زړه کې یره پیدا شي نو د الله طرف ته رغبت پکې پیدا شي، کوشش کوي بیا د جنت ته ګټلو، کوشش کوي د جهنم نه د ځان بچ کولو. موږ آخرني درس کې باب شروع کړو، باب صفت الجنة والنار، د جنت او د جهنم بعض صفات په دې باب کې بیانوي، یا د جنتیانو او د جهنمیانو بعض صفات او احوال بیانوي. په دې غرض چې د جنتیانو دا حال احوال موږ وورو او کوشش شروع کړو چې الله موږ په دغه خلکو کې شمار کړي او په هغو کې م راولي، او حال احوال د جهنم او د جهنمیانو وورو نو بیا به کوشش کوو د ځان د بچ کولو چې د دغې لوی عذاب نه موږ ځان په څه طریقه بچ کړو. نو بعض حدیثونه بیان شوي او بعض پاتې دي. نن به انشاءالله کم حدیثونه چې پاتې دي هغه به بیانو څومره چې الله توفیق راکړو وخو. اولنی حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه په دې درس کې، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبر را نقل کوي، وایي چې یخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، د جهنم نه به بعض خلک هغه دي چې هغه به روزي وروسته د دې نه چې د جهنم دې ګرمۍ به ښه ډېر وهلي او دې اور، فیدخلون الجنه، دا خلک به جنت ته ننوځي، فیسمیهم اهل الجنه الجهنمیین، نو جنتیان به بیا د دوی په باره کې وایي چې دا جهنمیان دي، د دوی مشهور به په دقې باندې په جنت کې چې دا څوک دي، جهنمیان دي. دی حدیث کې اولنی مسله هغه دا ده چې جهنم ته چې څوک ننوځي نو دا لازم نه ده چې هر ننوتونکی به د همیشه دپاره په جهنم کې، بلکې موحدین چې څوک د توحید په عقیده باندې مړه دي هغه به د جهنم نه راویستی کېږي. اوس کله نو دا بیا د الله د مشیت، د الله په مشیت پورې تړلی شوی دی چې الله کله غواړي، او بله ده چې د ګناهونو او د نیکیانو خبره ده. یو موحد دینداره ځان د ګناهونو نه ساتي، یو موحد هغه چې هغه په ګناهونو کې پرېوتی دی، نو په دوی کې فرق دی. دغه موحد چې هغه ګناهونه کړي دي او الله ورله عذاب ورکوي، بس څو پورې چې الله وغواړي هغه له به عذاب ورکوي او بیا به راوځي. خو د دې دپاره څه خاص مدت نه دی راغلی چې یو مسلمان موحد به په جهنم کې 1000 کالی یا دی به 100 کالی، دا په حدیثونو کې نه دی راغلی. چې راغلی دی هغه دا دي که الله چاله عذاب ورکوي او د سړی عقیدې برابري او الله ورله عذاب ورکوي، نو الله به ورله څومره عذاب ورکوي، وایي دومره به ورله ورکوي څومره چې د الله خوښه. ګناهونو هغه اثر دی. اوس ګناهونه ډېر دي لږ دي دغې پورې هم خبره ده، او د ټول نه مخکې د الله مشیت څه چې الله وغواړي هغه کوي. دا خلک به راوځي د جهنم نه بعدما مسهم منها سفع، وروسته د دې نه چې د جهنم دې ګرمۍ او دې اور به وهلي، یعنې دا نه چې صرف ننوتي دي او راووتو، نه ننوتي دي د اور وهلي دي، د ګرمۍ ښه خراب کړي دي او بیا دوی راویستی شوي دي. جنت ته به ننویستی شي،
نو جنتیان به بیا دوی ته جهنمیان وایي. جهنمیان ورته ولې وایي؟ ځکه چې دوی د جهنم نه رالو. او بعض علما وایي د دې دپاره چې دوی ته د نعمت رایاد شي. دا جهنمیان ورته دې دپاره نه وایي چې دوی پورې خاندي، اخو جنت ته رالو، پاتې پکې څه شو، عذاب د هغوی ختم شو. نو دوی ته دا جهنمیان په دې نه وایي چې دوی پورې مسخره کوي یا ټوغه کوي، خاندي پورې چې دا جهنمیان دي. جهنمیان ورته په دې وایي چې یعنې دا هغه خلک دي چې الله پرې رحم کړی دی او د جهنم نه بیا راویستی شوي، یعنې ډایرکټ د اول سر نه دوی جنت ته نه دي ننوتي، دوی عذاب سکلی دی، نو د هغې نه بعد بیا دوی راغلي دي جنت. یو روایت کې داسې راځي چې الله به وایي چې نه نه دا جهنمیان نه دي، هؤلاء عتقاء من النار، دا هغه خلک دي چې دوی د اور نه آزاد کړی شوي دي، جهنمیان ورته مه وایي. او یو روایت کې داسې هم راځي چې دوی به وایي چې یا الله دا نوم زموږ نه لرې کا، دا به پې ښه نه لګي، نو هغه به د دوی نه لرې کړی شي، نو بیا به ورته جهنمیان نه وایي. دا امام بخاري رحمه الله دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې د آخرت یو حال پکې بیان شو، د جهنمیانو تذکره پکې هم شو او د جنتیانو هم شو، خو هغه جهنمیان پکې یاد کړی شو چې هغوی به راویستی کېږي د جهنم نه او بیا به ننوځي جنت. د بعضو خلکو په زړه کې کیدی شي دا خبر راځي چې مړه بیا خو به راوځو که نه، لکه دا یو نیم دومره زړوري او دومره بې حیایي چې تو ته د جهنم خبرو کې دی وي بیا خو به م راوخو به وځو که نه. عقیده خو د توحید د ده دومره لکه څنګه چې الله د بعضو کافرانو مبارک ویلي دي فما اصبرهم علی النار، وایي څه ډېر صابر دي دوی د جهنم په دې اور باندې، یعنی دوی ته اوس وګوره دی جرأت ته هغه جهنم چې 80,000 زنځیرونه ورته دي او هر زنځیر 80,000 ملایکو نیولی دی په لاس کې، هغه جهنم په باره کې دی وایي بیا خو به ترې راوځو که نه. هغه جهنم چې هغه دومره بل کړی شوی دی د هغې هغه اور چې هغه تک تور شوی دی، د هغې په باره کې دی وایي بیا خو به ترې راوځم که نه. هغه جهنم چې هغه تیزیږي او ګرمیږي په کاڼو او په انسانانو باندې، دی وایي بیا خو به ترې راوځم که نه. هغه جهنم چې په هغې کې قسمه قسم سخت او عذابونه الله تیار کړي دي جهنمیانو دپاره، دی بیا خو یو پیر خو به ترې راوځم که نه. داسې زړور یو سړی یو مؤمن په دې یریږي چې یا الله قبر کې را باندې سخت رانولي، د قبر د سختو نه یریږي. پاتې ده د جهنم سخته خو به ډېره زیاته ده، هر راتلونکې مرحله هغه بیا ګرانه ده، اوچته ده، اوچته یعنې ګرانه، یعنی قبر کې چې کوم نعمتونه د مؤمن دپاره دي د جنت هغه د دې نه اوچت دي، نو کوم عذابونه چې په قبر کې دي د جهنم هغه د دې نه اوچت دي. یو مؤمن یریږي وی یا الله ما د قبر د عذاب نه بچ کړي، دی بیا خو دا نشي کېدی د هغه چا حال چې څوک د الله نه یریږي او د هغه د عذاب نه یریږي، چې دی دا وایي چې بیا هم مؤمن دا سوال کوي چې یا الله د جهنم نه بچ کا، یا الله د عذابونو نه بچ کا، یا الله دا بدن زمون کمزور دی، دی نشي برداشت کولی هغه عذابونه. دا د مؤمن سوال دی، په دې تمه به نه پوهېږي چې بیا راوخو به وځم که نه، چې یو منټ او یو سکنډ له جهنم ته لاړې که نه تباه و برباد شوې، یو منټ او یو سکنډ له چې لاړې، پاتې لا دا چې پته نه لګي چې څومره وخت به یې او په کومو ګناهونو دی الله رانیسي. دا د بېدینه انسان خبرې دي او د هغه انسان چې هغه د الله د عذاب نه نه یېرېږي، دا د هغه خبرې دي. عذاب نه به د دین مشران صحابه کرام تابعین بیا د هغوی په نقش قدم تلونکي دومره یېرېدو چې د هغوی جړاګانې هغه تاریخ را نقل کړي دي، د هغوی اوښکې به نه ودرېدي، د هغوی په دې مخونو کې لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې راځي او نور صحابه کرام باره کې هم راغلي دي. اوس د هغه انسانان دي چې جنتیان دي، زیر یې د جنت ورته شوی دی،
او د هغه په دې نینګو کې کرښې وتې وي د ډېرو اوښکو تلو نه، په دې نینګو کې کرښې راغلې وي، او دا هغه انسان دی چې الله بخلی او د جنت زیری ورته شوی دی، او د یو سړي د جنت او د جهنم پته نه لګي، دی وایي بیا هم خیر خو موحد خو به دې روزي بیا که دا یو مسله ده چې او موحد به یو پیر روزي، خو تا ته دا پته شتي چې کله به روزي، او تا ته دا پته شتي چې کم عذابونه به دې څه کي. زه درته دا خبره وکړم، ګوره دا یو ډېره د سوچ خبره ده. جهنمي چې جهنم ته لاړ د ده نه الله راضي دی که ناراضه دی؟ دې عذاب ته یو سړی خوشحاله دی چې الله ناراضه، لکه نور هر څه پرېږده ځه، د جهنم هېڅ سخته به ده رانله، یوازې دې سخت یو عذاب ته وګوره چې الله د طرف نه اعلان وشي ملایکو ته چې بوځئ دې جهنم ته غذر کړي، زه د ناراضه یم. اگر که موحد دی دا جهنم ته چې ځي خو الله ترې ناراضه دی، که الله چې د چا نه راضي دی هغه خو نه بوځي جهنم ته، هغه به جنت ته بوځي. نو همیشه دا سوال کوئ، همیشه دا دعا غواړئ چې الله ما د جهنم د عذاب نه بچ که، اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره هر تشهد کې د اخرنۍ قاعده نه ده، دې کې به لازم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لازم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله پورې پناه نیوه د جهنم د عذاب نه او د قبر د عذاب نه. دا هغه سړی دی چې د ده تېر شوي او راتلونکې خطاګانې الله ټولې معاف کړي دي، او دی دا وایي. نو دا دعا په سجده کې په تشهد کې هر ټیم ووایي چې کله م الله تعالی وشته لږ د دنیا د غوښتنې لږې کمې کوي، کله سړي له حیا م ورشي والله لکه سړی الله تعالی اوچت کړي که نه، کیدای شي په تاسو باندې دا حالات راغلي الله اعلم، خو کله چې سړی الله تعالی اوچت کړي که نو صرف دنیا غواړي، یا الله قرضې مې ختمې کوو، یا الله بچي راکوو، یا الله روغ صحت راکوو، یا الله پلانی کار سړی له حیا م ورشي. لکه پکې آخرت وغواړه، څه دین پکې وغواړه، یا الله ته راضي شه، یا الله ته راضي شه، یا الله جنت ته مې بوځه، یا الله ستا د غضب نه مې وساته، یا الله ستا د ناراضه کېدو نه مې وساته. دا دعاګانې به کې هم غواړي که نه، یوازې صرف دنیا پورې سړی دین شوی، دا خو داسې هغه دغه غوندې کې خبره شي چې بس دې دعا کوي هم دې دپاره چې دغه دنیا ورته میلاو شي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. کله چې جنتیان جنت ته ننوځي او جهنمیان جهنم ته ننوځي، یعنی فیصله به وشي جنتیان لاړو جنت ته، جهنمیان لاړو جهنم ته، خبره څه شوه؟ ختمه شوه. یقول الله، الله به دا ووایي. نو الله د پاره د خبرو دا صفت شتي، حقیقي صفت دی، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او کله چې وغواړي او څنګه چې وغواړي نو الله خبرې کوي. نو یو دا خبره به الله کوي، یقول الله، الله به ووایي د هغه د رحم او کرم ته ګوره. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. الله به ووایي د ملایکو ته وی راوباسي د جهنم نه هر هغه څوک چې د شړشم د دانې امر ایمان یې په زړه کي، فاخرجو هغه راوباسي. دلته ایمان نه مراد توحید دی، نور سره عمل هم دی. اگر که د ایمان د ده کمزوری دی او دا ظاهر دی چې د هغې سره به عمل هم صحیح ضرور بی کمزوری بی، نو دویمه دا چې عمل به ورسره یي، ځکه چې ایمان څه ته وایي؟ په ژبه اقرار، د زړه تصدیق، په اندامونو عمل. دلته وایي چې د شړشم د دانې امر ایمان، نو د درېونه خبرې به کې دننه راځي. اگر که ایمان یې کم دی بالکل معمولی دی، خو په دې ایمان کې عمل هم دی
او په دې ایمان کې د ژبې اقرار هم دی او دې کې د زړه تصدیق هم دی خو د ټولو ایمانونه یو شان نه دي دا هغه کمزوري ایمانونه والی او دا دلیل دی په دې باندې ګوره لکه دا بعض مولیان هم دا عقیده ده ایمان نه کمیږي او نه زیاتېږي دا په یو ځای ولاړي دا دلیل د څه دی چې ایمان زیاتېږي او کمیږي او دا بیا خاص دلیل دی د ایمان د کمیدو دا خاص دلیل د څه دی ایمان د کمیدو که چېرته ایمان نه کمیدی نو بیا الله ولې وي چې د چا په زړه کې ایماني د شړشم د دانې امره خیال هم دی که نه دی خو بیا به داسې ویلی چې د چا په زړه کې څه ایماني ځکه چې ایمانونه خو بیا د ټولو یو شان دي که نه خو ایمان نه کمیږي ایمان کمیږي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه فیخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما دا جهنمیان به د جهنم نه راویستی شي دوی به دومره سیزلی شوي په دې اور کې چې سکروټې به دې جوړې شوي وعادوا حمما سکاره به سکاره تک تور فیلقون فی نهر الحیاه نو دوی به غزار کړی شي یو نهر ته یو ولي ته چې هغې ته ولا یا نهر د ژوند ویلی کېږي دا به الله یو ولا یو نهر تیار کړی چې څنګه دوی راوځي هغې ته به غزار کړی شي او ولا د ژوند ورته په دې وایي ځکه چې دې کې دوی ته څه میلاوي ژوند به ورته میلاوي ځکه چې هلته خو د هغوی نه سکاره جوړ شوي دي ایرې تې جوړې شوي دي سیزلې شوي دي ختم شوي دي نو دې ولي ته به غزار کړی شي فینبتون کما تنبت الحبه فی حمیل السیل نو دوی به داسې راوټوکېږي داسې به تازه شي لکه څنګه چې یو دانه راټوکېږي یا راوټوکېږي او راغټه شي رازرغونه شي فی حمیل السیل د سیلاب په لهې کې لهې د سیلاب چې کله سیلاب راشي اوبه راوځي که نه ځان سره هر سره ویل پای کې خټه او ګندګي او یو لهې په دې ویښ کې جوړ شوی نو په دې لهې کې چې څنګه یو دانه رازرغونېږي او راوټوکېږي دقه شان به دا سړی راتازه شي ذکر کوم درته چې ولې دا لهې د سیلاب ذکر کوي او قال یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمیت السیل لکه دیسې به راوټوکېږي دیسې به دا سړی راتازه شي لکه یو دانه چې راخیږي رازرغونېږي په خټه د سیلاب کې نو لهې او سیلاب یو شی دی وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بیا الم تروا انها تنبت صفراء ملتویه تاسو به نه ګورئ دغه بوټي ته دا کوم بوټی چې د سیلاب په دې لهې کې او په دې خټه کې راوخیږي وایي تاسو هغه بوټي ته نه ګورئ دا بوټی زیړي او د یو بل نه تاو راتاو شوی اوس بیا زه دلته دا وایم که ته وایې چې ما سره صحیح بخاري پروت دی او ترجمه هم ما سره ده پوهېدی پشي لازم به علم ته کښېنې که صرف په دې کار کېدی او نن سبا پکې لا بله قصه راوتې ده ما موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی پای کې ټول کتابونه پراته دي ای دي پکې کتابونه خو دنیا ډکه ده خو دې کتاب باندې د پوه کېدو دپاره لازم به یو عالم او استاد سره کښېنې داسې خو دا قرآن ولې د قرآن ترجمې نشتي د دنیا کومه ژبه ده چې ترجمه پکې نه ده لیکلی شوې هر ژبه کې لیکلی شوي بیا ولې د علماو ته دا خلک ناست او تفسیر وایو او پلانې وایو او دغه وایو صرف په دې کار نه کېږي ته ترجمه ویلې ده علما دا زموږ دپاره داسې مثال لري لکه ته چې یو چت ته خیږي کوټې ته خیږي نو په څه ورخیږي په پوړۍ باندې ورخیږي اندر پایږي دی که نه نو بیا ورخیږي هغې نه بغیر ختې شي نشي قرآن او حدیث باندې پوهېدو دپاره دا علما زموږ دپاره دا مثال لري او په دې کې افراد و تفرید شوی د بعضو خلکو له منډه قرآن او حدیث پرېښودي او دا مولیان یې راټینګ کړي دي
او بعض هغه چې دعوه دا کوي موږ تقلید پرېښودی دی هغوی له منډه د عالم د سره په څه کې شماري لکه دا بعض چې کله په دې مسئلې ته پوه کړي چې په دین کې دا ړوند تقلید نشته چې زه د پلاني په لار یم بس او زه د پلاني په لار نو دې قصه بیا دا شروع کړي که د یو صحیح تربیت ونه کو قصه دا شروع کړي چې تو ته د عالم خبره کوي عالم څه ته وایي خبره خو د قرآن او د حدیث کوه نو ولې ته بغیر د عالم نه به قرآن او حدیث پوهېدی شي څوک پوهېدی شي د هر څه پرېږده زما له یو عامي راوله نور به هېڅ هم نه کوي هېڅ ورته هم نور نه وایم ځان سره به بوځم یو غټې مکتبې ته چې دلته وي چې د حدیث اکثر کتابونه به پکې پراته او دلته زه صرف یوه مسله وایم ما دې به پوه کوي نه د دې کتابونو نه دې مال راوباسي بس کتاب دې راوالي د المارۍ نه او کولاو دي کې او ما ته دې وایي چې هغه حدیث دا دی چې دا مسله پکې ده دا د جاهلانو د بې ادبو خلکو خبرې دي علم وایي چا راوستی دی او پلانې امام چا راوستی امام نه امامان علما دوی خو موږ په دین باندې پوه کړي د الله توفیق نه وروستو ها دومره ده که چېرته دغه علم دغه استاذ دغه امام خطا شي نو خطا ورله موږ نه منو سره د ادب او د احترام بس نور د فضیلت نه خو انکار نه کوو که نه د هغه د مقام او د شان نه خو موږ انکار نه شو کولی اوس یو سړی وایي زه سلفي یم زه موحد یم تا ته د توحید د عقیده چا ښوولې ده دا چې یو نیم داسې ټوپونه وایي که نه چې زه موحد یم نو تا د مور په خېټه کې توحید عقیده زده کړې ده خو یو عالم درته ښوولې ده که نه یو عالم محنت کړی دی ته ورسره ناست وې که نو علما چې دې لرې کړو بیا ته نشي پوهېدی په څه باندې دا یو فایده منځ کوو زه ګوره اکثر دا فایده ډېره بیانوم ولې د هغې وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې د علماو قدر هغه کم شوی دی او څه د علماو داسې د بعضو مولیانو نام نهاد مولیانو بېدینه مولیانو او کم علم مولیانو او بې عمله مولیانو داسې څه وکړو چې د هغې د لاسه هم د علماو هغه قدر کم شو اگر که دا غلطه ده لکه اوس زما په مخ کې دوه مولیانې دوه علما دا یو غلطي وکړي نو د دې یو د لاسه د غلطۍ د لاسه علم نه بدنامېږي او نه علما بدنامېږي دا د هغه سړي انفرادي او شخصي مسله ده که نه دا د هغه سړي شخصي مسله ده که دا حدیث مو واورېدو که نه دا کسان به څنګه راتازه شي د سیلاب په لهي کې دانه راوټو کېږي او راوخېږي ته که زیړی او ته ورتاوي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کوي غوږ ورته کېده هغه دانه چې د ټولو نه زر هغه راټوکېږي او راوځي د ځمکې نه او رازرغونېږي هغه دانه ده چې هغه د سیلاب په لهي کې د غاړو ته سیلاب چې کله راشي که نه او دې غاړو ته دا خټې راجمع شي او ګندګي په دې کې دا بوټي ډېر زر راخېږي که نه داسې نه ده بعضو ملګرو ته پته یې لیدلي به دې کې دا بوټی وي ډېر زر راخېږي دغه شان به دا خلک ډېر زر راتازه شي په دغه اوبو کې بله ولې ووایي چې دا زیړې او تاو راتاوي نو علماو د دې په وضاحت کې دوه قسمه خبرې کړي یوه زیړې په دې ووایي دا زیړ رنګ ښایسته وي تسر الناظرین دا زیړ رنګ نه دا کتونکی خوشحالۍ یعنې وګورئ تجربو کې چې چا زیړې کپړې اچوي یو خو هغه زیړ هغه سم مالټې رنګ ته چې نږدې هغه زیړ نه وایو زیړ عام زیړ چې کم دی دا داسې رنګ دی چې نظر پې خوشحالېږي چې ورته سړی ګوري او بل دا چې دا بوټی چې تاو راتاوي نو صحیح بوټی چې تاو راتاوي صحیح او دغه جواب دی جواب په یره کې مه ورکوئ بوټي چې د یو بل نه تاو راتاوي ښایسته نه ښکاري وایي څومره ښایسته بوټی دی څنګه تاو راتاو نو بعض علما وایي مطلب دا دی چې دا جنتیان به په رنګ کې هم ښایسته شي نو نور بدن به هم ښایسته شي لکه څنګه چې دا بوټی ښایسته دی کوم چې د سیلاب په خټه کې راختلی دی
بل طرف ته علما وایي نه د دې مطلب دا نه دی مطلب د دې دا دی چې وګوره دا بوټی دومره زر راوخیږي او دومره زر راوټوکېږي په دې لهي کې چې تک زیړي د څه د لاسه کمزورتیا د لاسه او تاو راتاو ولې دی کمزوری دی نو څه وخت بعد بیا برابر شي پوه شوې بیا نو دا جنتیان چې کله دی جنتیان هغه جنتیان چې جهنم نه راوویستی شو د دوی نه سکاره جوړ شي وو تک تور شي وو سېزلی شي وو په وله د ژوند کې په نهر د ژوند کې ور واچولی شو एकदम تازه شو وخت پکې نه لګي لکه څنګه چې دغه بوټی زر راخیږي په نسبت د نورو بوټو دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی څنګه صحیح دی صحیح بخاری کې دی ما که دې کوم سوچ کوئ کوم حدیث چې دلته بیانېږي دا ټول څه دي صحیح دي مجال د شک ولله الحمد هغه په دې کې نشته ځکه چې دا ټول امام بخاري رحمه الله په هغه کتاب کې راوړي دي چې هغه کتاب د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د نعمان رضی الله عنه حدیث دی او دې ته ګورئ څه سختې موږ ته مخامخ پرتې دي او داسې بېغمه ژوند موږ تېرو لکه هېڅ چې موږ ته مخې ته نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه د قیامت په ورځ په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب د دې انسان دی واورئ جهنم کې خو ډېر عذابونه دي بیا په جهنم کې داسې نه ده چې ټول په یو مرتبه کې دي نه دا د یو بل نه لاندې دي د یو بل نه لاندې د یو بل نه لاندې داسې بیا عذابونه د هغې شکلونه دي صورتونه دي د یخوالي عذاب پکې مشتي د ګرمۍ عذاب پکې مشتي د وینې او د نوونو د سکلو عذاب پکې مشتي د خوټ کېدلو اوبو سکل د هغې عذاب پکې مشتي نورې ډېرې سزاګانې د زقوم ونه هغه زهریله ونه د هغې نه خوراک کول دا پکې مشتي په اور باندې سوځېدل دا پکې مشتي خو دې ټولو کې کم عذاب به څنګه یي واوره لرجل هغه سړی دی توضع فی اخمص قدمیه جمره د هغه سړي عذاب د ټولو نه کم عذاب دی په جهنم کې چې د هغه د خپو د تلو لاندې د خپې د تلی چې دی د هر یو خپې د تلي لاندې به د تسکروټه د جهنم کېښودی شي دا ټول نه کم عذاب دی خو دا واوره یغلی منها دماغه د دې سکروټې د لاسه چې د خپو لاندې پرته ده د دماغ به خوټ کېږي دا ټول نه کمزوری عذاب دی هسې چې سړی سوچ وکړي چې نور اسم نه چې صرف دا عذاب یو سړي ته میلاو شي چې سکروټه د خپې لاندې پرته وي او د دماغ خوټ کېږي هغه نور عذابونه خو پرېږده دا پکې ګوره د ټولو نه کمزوری عذاب او بیا چې دا عذاب دا طریقه د همیشه دپاره شي هغه خو پرېږده همیشه یا ډېر وخت هسې چې یو سړی رب العزت د یو میاشتې دپاره جهنم ته ګذر کړي او عذاب یې دی یوې میاشتې دپاره میاشت هم ډېر هفته ووایه یوې هفتې دپاره جهنم ته ګذر کړو او عذاب یې دا دی عذاب یې دا دی چې د خپو لاندې سکروټې پرتې دي او د هغې د لاسه دماغ خوټ کېږي داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې کټوۍ خوټ کېږي او ځکه د بل روایت کې دا دي دا بل روایت هم د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوری عذاب په جهنم کې د هغه سړي دی رجل هغه سړی دی علی اخمص قدمیه جمرتان چې د ده د خپو لاندې د تلي لاندې
سکروټې به پرتي دوه، د هرې خپې لاندې سکروټه، یغلی منهما دماغه، د دې سکروټو د لاسه به د دماغ خوټ کېږي. کما یغلی المرجل والقمقم، لکه څنګه چې کټوی خوټ کېږي. کټوی کې ته سور واچوې او که نه خوټ کېږي او د خوړار کوي داسې، دقه شان به د دماغو کې په سر کې دغه قصه روانې بره. والقمقم، او څنګه چې قمقم خوټ کېږي. قمقم په عربۍ کې هغه لوښي ته وایي چې لاندې نه پلني او سرې بره تنګي. لاندې پلني، لاندې کولاو شوی، ویښې کولاوي او سرې تنګي یا خولې تنګي، دې ته قمقم وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لکه څنګه چې دا لوښی او کټوۍ خوټ کېږي په اور باندې، نو دقه شان به د دې جهنمي دا دماغ خوټ کېږي د دې سکروټو د لاسه. ځکه د هغې نه به د حدیث راوړی دی د عدي بن حاتم رضی الله عنه. دا حدیث ما عمدې صحیح بخاري په دې درسونو کې ذکر کړی دی، صحیح ترجمه به کافي. وی ان النبي صلی الله علیه وسلم ذکر النار، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د اور تذکره وکړه. ملګرو په مخ کې جهنم را یادو، فاشاح بوجهه، نو دا مخ یې داسې واړو، مخ یې واړو. د دې ولې مخ اړی یو سړی، دا څه دلیل په څه باندې؟ خوښ یې نه شو یا بله وجه؟ تاسې ویل نه ورمزه دغه جواب خو شي چې لکه خوښ یې نه دی. نه، یو خو دا چې جهنم د هر چا بدي شي، مخ یې واړو. او لکه سبحان الله جهنم چې ګوري، ګوره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او لیدلی دی دا جهنم په بعضو موقعو باندې. او دویم د دې د لاسه واړو چې د ملګرو ته د دې خبرې احساس وشي چې ګوره معمولي مه ګڼئ، ډېر سخت عذاب دی. مخ یې ترې واړو، فتعوذ منها، بیا یې په الله پورې پناه ونیوه د دغه اور نه، یا الله تا پورې پناه نیسه. ثم ذکر النار، بیا جهنم ذکر کو، بیا یې مخ واړو، بیا یې پناه ونیوه په الله پورې. ثم قال، بیا دا وی اتقوا النار، ای خلکو د جهنم نه ځان بچ کړئ، د دې اور نه ځان بچ کړئ. ولو بشق تمره، که نور درته هېڅ هم میلاو نشي چې ته پرې ځان د دې جهنم نه بچ کړې که نه، یوه کجوره راواله او د هغه کجورې یوه ټوټه، پوره کجور هم نه، د هغې یو وړه ټوټه برخه د الله په لار کې ورکړه، خو چې دې جهنم نه بچ شي. او که زه دا سوال وکړم تاسو نه، دغه به پرېږدو، دا شاته وخت او شاته عمر، هغه اوږده قصه ده. د سهار منزله چې ته راپاڅېدلی د اوسه پورې د دې جهنم نه بچ کېدو دپاره تا څه کړي دي؟ دا سړی ځان له جواب ورکړي. ته چې سهار راپاڅېدلی د اوسه پورې تا څه کړي؟ داسې نه ته راته دنیوي ریکارډ را سټارټ کړي، مزدورۍ له تللی وم، پیسې مې راوړې او ډوډۍ مې راوړه او پخلی او دغه کیسې تپوس نه کوو. د سهار نه د اوسه پورې تا د جهنم نه د بچ کېدو دپاره څه کړي دي چې او ته داسې ډاډه ناست چې وایي ما نن کړي دي ډېر څه، تا څه کړي دي؟ آیا د دې طاقت موږ نه لرو چې د کجوري یو ټوکړه راوړو د الله په لار کې ورکړو؟ یعنې موږ د دې نه هم کمزوري یو؟ د دې نه به کې څوک کمزوری شتي؟ نه. د دې نه دا مسله هم راووته چې لازم نه ده چې ته به صدقې دومره ورکوې چې به کروړه به ورکړي، د وس مطابق کار به کړي. یو سړی دی کجوره ورسره ده او کجور هم پوره دانه نه ده، هغه لږه دانې راواخیستله الله په لار کې ورکړه، دا هم یوه صدقه ده. بعضو عوامو ذهن کې دی چې صدقه څه ته وایي، چې ته به 1,00,000 روپۍ ورکوې او 1,000 روپۍ او 500 ریاله به ورکوې. نه، یو سړی وایي دا را سره هم نشتي، دا کجور هم نشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن لم یجد، که چاته دا کجور هم میلاو نشي، فبکلمة طیبه، نو په ښایسته خبرې کولو سره ځان د جهنم نه بچ کړي.
یو سړی زه د ځان د جهنم نه بچ کوم، ما سره هېڅ هم نشته چې الله په لار کې ورکړم ځان پرې بچ کړم، نو لاره سبنده نه شوه. ښایسته خبره، ښایسته خبره څه ته وایي؟ یعنی هر هغه خبره چې هغه د شریعت خلاف نه وي او شریعت پې تا ته امر کړی، واجب ده، مستحب ده، دا ښایسته خبرې دي. لکه یو سړی دې ولیدو په ګناه باندې، د دې هم زموږ طاقت نه کېږي. یعنی که قیامت په ورځ الله موږ ته ووایي والعیاذ بالله والله دې نه کړي، که چېرته قیامت په ورځ الله ووایي په موږ کې یو کس ته چې پلاني ته جهنمي، ته به جهنم ته ځي، دی دا ویلی شي چې یا الله ما سره د جهنم نه د بچ کېدو لار نه وه؟ څوک ویلی شي؟ نو د قیامت په ورځ ګوره موږ سره یو عذر هم نشته. یعنی نور هر څه پرېږده، تا ته وایي د کجوري په یو ټوکړه باندې ځان جهنم نه بچ کړه، نور تا ته بل کومه لار وښایي؟ خدام نشتي. ښایسته خبره څنګه؟ لکه ته په لار روان یې، یو سړی دې ولیدو سګرټ څکي، ته پسې ورشي وروره ګوره د الله نافرماني هم ده، د پیغمبر هم ده، بدن له نقصان ورکوي، معاشره ستا د لاسه خرابېږي، ستا به بچو اثر کوي، ستا په ښځه بد اثر کوي. یو ښایسته نصیحت دې وکړو، په دې به الله ته د اور نه بچ کوي. یو کس ته دې ووایي چې راځه راځه ځو منزله، راځه ځو بیان اورېدو له، راځه پلانې د دین کار وکړه، پلانې وکړه د دین طرف ته دې دا سړی راواړو. یو کس ته دې ووایي ږیره پرېږده، یو کس ته دې ووایي د پنسي د ګیټو نه بره ساته، یو کس ته دې ووایي سندرې مه اوره. دا ټول په دې کې دننه راځي. دغه شان ښایسته خبره یعنی ښه اخلاق، ښه اخلاق چې ته ساتي په دې نیت چې دا زما رب ماته ویلي دي، نو الله تعالی به دې اجر درکړي. اوس کې یو کافر، یو یهودی، نصرانی، په هغوی کې ولې ښه اخلاق ولا نشته؟ که ټول بد اخلاقه دي؟ شتي پکې، داسې به پکې چې رښتیا وایي، که نه نشتي پکې، خو الله ولا په هغه رښتیا ویلو اجر نه ورکوي. ځکه چې هغه په دې نیت نه دی لیکلی چې یعنې دا یو ما ته الله ویلي دی او زه د هغه بندګي کوم، نه. نو ښایسته اخلاق هغه چې یو سړی په دې نیت ساتي چې دا زما رب ماته ویلي دی او د هغه د راضي کولو لپاره زما دا خوی دي. د دې حدیث ته راوړو مطلب دا دی، امام بخاري رحمه الله تعالی ته وایي وګوره، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره هیرسناک دی چې موږ د جهنم نه بچ شو، تا ته وایي د کجوري په یو ټوکړه ځان بچ که، خو بچ یې که ځان. نو چې دومره سخت او تاکید سره پیغمبر خبره کوي، نو دا عذاب به سخت وي که معمولي به وي؟ سخت عذاب دی. که معمولي وي بیا خو دې خبره نه کول، خو دا عذاب سخت دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي. د دې نه بعد دا حدیث واوره ګوره، عبدالله ابن خباب رضی الله عنه روایت دی، د ابو سعید الخدري رضی الله عنه را نقل کوي. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، وایي چې وذکر عنده عمه ابو طالب. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو پیر د هغه د تره د ابو طالب باسو شو. ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی او خپل تره دی، خپل تره دی او هغه تره دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه د مرګ نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خیال ساتلی، د خپلو بچو نه زیات محبت په یې د سره کو، د دپاره ډېرې قربانیانې هم تېرې کړي. خو مړ شوی په څه باندې دی؟ په کفر باندې دی. لکه بعض دا وایي، خصوصا د شیعګانو روافظ، وی هغه ابو طالب به څنګه جهنم ته ځي چې هغه د پیغمبر سره دومره مرستې کړي دي؟ جواب د دې خبرې دا دی، یو دا خبره چې الله او د الله پیغمبر ویلي دي، بس بیا بیا خو د خبرې مجال نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په دې تره باندې، د پیغمبر په دې تره باندې موږ دومره نه یو مین څومره چې بیا هغه مینو که نه ترې نه و، د هغه سره چې څه مرستې کړي وو هغه نه وي لیدلي. موږ خو تاریخ اورېدلی دی، بیانوي، هغه په خپلو سترګو دا مرستې لیدلې وي او دا سختې چې کومې د هغه د لاسه په دې تره راغلې وي
او هغه وایي زما تره په جهنم کې دی او موږ وایو نه 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 جهنم کې نه دی. دا اوس د الله د پیغمبر نه مخکې کېده نه شو. نو دویمه خبره دا ده په شریعت کې چې کله یو خبره ثابته شي نو هلته به عقل مقل نه چلی. عقل که چلی نو د دین د خدمت دپاره دی په مقابله کې نه یاره دا څنګه دومره کاله ابو طالب چې دی د هغه خدمت وکړو نو ابو طالب څنګه او څنګه او ولې دا څنګه منګه ولې چونکې چوناچې کیونکې دا ټولې خبرې د قرآن او حدیث نه چې کله دلیل راشي دی به مخکې نه چلیږي. بیا ګورئ دا اوس د شیعګانو روافظو خبره ده. ویې هغه ابو سفیان رضی الله عنه هغه ابو سفیان چې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم جنګونه شوي دي اکثر په مقابل کې دی به مشهور د مشرکانو هغه دی وایي جنتي شي او ابو طالب دی جهنم ته ځي. لاندې چې د هغوی کوم عوام ناست او سبحان الله سبحان په ژړا شي. وایي څه ناشنا خبره مولانا صاحب وکړه چې ابو سفیان دی جنت ته ځي او ابو طالب دی جهنم ته ځي. دا اوس دوی څه استعمالوي؟ عقل. او د عقل هم څه عقل نه دی ځکه که عقل استعمال راشه اوس عقل استعمالو عقل چې استعمال کړي نو عقل تا ته دا وایي چې دا چې د کوم پیغمبر تره دی د کوم پیغمبر سره سختې تېرې کړي دي هغه پیغمبر وایي جهنمي دی نو بیا موږ به ورته هم جهنمي وایو. دا عقل وایي که نه وایي؟ ستاسو عقل دا وایي که نه وایي؟ نو دوی دا خبره د عقل هم خلاف ده د نقل هم خلاف ده نقل یعنې دلیل هم خلاف ده او د عقل هم خلاف په دې صرف دا خلک راګرموي. دا د دې روافظو شیعګانو کار دی. د دوی دا مذهب دا ټول په دې روان دی چې د عوام په جړا کوي بس او د کربلا قصه به راوایي او د حسین په سینه باندې وایي ظالمان ودرېدو او بس وی لاندې په جړا شي او ګیره یې په زور وایسته او جړا ښه ډېره شي او بیا یې د هغه سر راواغستو په نیزه کې ورننه ویستو او یزید رحمه الله علیه ویوړو بیا ښه په جړا شي او د هغه د ښځو سره والعیاذ بالله ګوره دی بهتان ته او د هغه د ښځو سره بیا یزید یادوي چې هغه امر وکړو چې دوی سره بدکاریانې وکړي او دا وکړي او دغه وکړي. ها زیاتی ظلم شوی دی. حسین رضی الله عنه چې چا هم شهید کړی دی نو موږ د هغه دشمنان یو هغه زموږ دشمن دی خو یزید هغه ته دا نه ویلي چې دی ما دا واقع ځان له ذکر کړی و غازي اشاره ورته کوو یزید ورته نه ویلي چې دی مړ کړه هغه خبر له رالیږلی و چې لاړ شه تپوس وکړه حسین رضی الله عنه څه وایي. ظالم راغی جنګ یې ورسره شروع کړو او مکه کسان چې عراق کې وو دغه شیعګان دی د مکې نه راغوښتي هغوی وتښتېدو حسین رضی الله عنه د خپل خاندان او د یو څو ملګرو سره په میدان کې یوازې پرېښود. بیا دوی دا چلي وکړو دغه چلي وکړو ټول دروغ قیسې او دا دوی له تیار یو پاڼه راځي په هغې کې ورته لیکلي چې دا قصه به دقه شان او په دې ځای کې به جاړئ ځای ورته هم ښوولی چې جاړئ به دلته جاړئ به دلته. ما د یو رافظي شیعه عالم تقریر اورېدو عربی و هغه وایي دا څه خبره شوه چې ابو سفیان دی په جنت کې او ابو طالب دی جهنم کې لیږي او لیږي او بیا ویې لنډه ده دغه رب د سره منونو چې ابو سفیان یې بخلی ده او ابو طالب جهنم ته بوځي او لاندې خلکو یا علي مدد یا حسین یا حسین ناره حیدري ناره حیدري د شرکیه ناره لګي دا زموږ په ملکونو کې هم لګوي ناره رسالت یا رسول الله وی او ناره حیدري څه یا علي اوس دې ته وګوره وایي دغه رب نه منو والعیاذ بالله کوم رب چې ابو سفیان بخلی لکه ستا دې کې څه کار دی. اول ورځ مې یو د یو عالم تقریر اورېدو مصری عالم دی شیعه زه کله کله دوی دا تقریرونه اورم د دوی دا خبرې چې به پوه شو چې دوی څه وایي او کوم دلایل پیش کوي چې سبا له موږ ته معلوم وي او صرف د شیعهګانو نه الحمدلله د اکثرو باطلو فرقو دا بیانونه چې ما ته وخت میلاو شو دوی دا مولیان زه اورم نو هغه دا وایي
وی که څوک دنه تپوس وکړي چې ابو لهب کوم ځای کې دی، اوس که تاسو تپوس وکړي چې ابو لهب کوم ځای کې، تاسو به څه وایئ؟ ولې؟ الله په قرآن کې وایي ابو لهب کوم ځای کې دی؟ شک یې کوم ځای کې دی؟ جهنم کې دی. چا ویلي جهنم کې دی؟ بس دې کا خو څه شتي؟ سیصلا نارا ذات لهب، لمبو ولا اور ته به دې غورځولی کېږي. دا د الله فیصله ده. دی وایي که څوک دنه تپوس وکړي چې ابو لهب کوم ځای کې دی، نو ته به وایي دا نه وایي چې دا جهنم کې دی. دا د مصر دا مولا وایي. ښه نو که څوک تا ته دا وایي چې قرآن کې چې الله وایي سیصلا نارا ذات لهب، نو بیا به ته څه وایي؟ نو ته به ورته ووایي چې صحیح ده الله ویلي چې دی به جهنم ته ځي، ولې الله بیا جنت ته نشي ووایي؟ د دې خبرې ته ګوره ماشومانه او بشا خبرې. ته به ده ته ووایي چې آیا الله په دې نه دی قادر چې بیا جنت ته بوځي؟ نو دی وایي چې او قادر دی. نو چې الله قادر دی چې جنت ته بوځي، نو کیدی شي ابو لهب کوم ځای کې؟ جنت کې. څه ناشنا خبره یې ته ورته وکړه. جواب د دې دا دی موږ منو چې الله قادر دی په هر څه باندې، خو دا یاد که رب العالمین چې کله یو فیصله وکړي که نه او یو خبره وکړي بیا د هغې خلاف ورځي هغه نه کوي. هم که چېرته د دې فیصلې نه بعد الله داسې ووایي چې دا فیصله داسې وه الله داسې کړه، پیغمبر حدیث کې سره بیا هم گنجایش دی سړی دا دلیل پیش دی. اوس الله وایي جهنمي دی، دې نه بعد الله څه ویلي؟ بله فیصله د ابولهب باره کې راغلې ده، نه پیغمبر څه ویلي دي بیا او نه الله څه ویلي. خبره به دغسې پاتې شوه که نه؟ پاتې شوه که نه؟ اوس به الله بدلی؟ نه یې بدلی. نو ده دا خبره تو را تو کړه تو را تو کړه تو را تو کړه، بیا دا وګوره نتیجه سره ووته. وی نتیجه دا راووته چې موږ دا نشو ویلی چې ابولهب په جهنم کې دی. ښه ولې؟ دا عالم داسې هغه بریلي ټیپ والا و. دا مسله د بریلیانو ده او دا شیعګان هم لږه ډېره بیانوي، خو هغوی دومره نه بیانوي څومره چې د بریلیت نظریه والا یې بیانوي. هغوی دا وایي اگر که هغوی داسې خبره خو نه کوي، دا خو ده دا خبره تاو را تاو کړه، خو هغوی دا وایي چې دا ابولهب چې دی ده د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې خپله وینځ ازاده کړې وه. نو چې د پیغمبر په پیدایش دومره خوشحاله شوی دی، نو موږ هغه ته کافر او جهنمي نشو ویلی. دا عجیبه خبره ده. او ځکه یو بریلی مولوي صاحب لګیا و، دا بیان هم ما اورېدلی و، وایي په مانځه کې د سورة المسد یا سورة اللهب تبت یدا ابي لهب وتب دا مه وایه. ولې؟ دې کې ذکر د ابولهب. دا څه ظالمان دي. الله وی فقرأوا ما تيسر من القرآن، چې مانځه کې ولاړې چې د قرآن کوم ځای درته اساني ووایه، دی وایي دا مه وایه. جی وی ابولهب پکې دی. د ابولهب کوم دی؟ ستا تره دی که کاکا دی که ماما دی؟ هغه د چا چې یقیني تره و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هغه به په مانځه کې دا صورت وي. ته اوس رالې په پیغمبر دومره مینې چې دا جي نه د هغه په خوشحالۍ کې چې دی دغه ازاده کړې ووینځه. دا د کولو خبرې دي. بله دا چې ابولهب په دې خوشحاله شوی چې رواره مې پیدا شوی دی، او په دې نه خوشحاله شوی چې پیغمبر پیدا شوی دی. هغه د رواره په پیدایش خوشحاله شوی دی که نه د پیغمبر په پیدایش خوشحاله شوی دی؟ هغه د رواره په پیدایش خوشحاله شوی، خو عامه خوشحالي خلک کوي نه. تره د رواره په پیدایش خوشحالیږي، د خورۍ په پیدایش باندې ماما خوشحالیږي، د رویرې په پیدایش سړی خوشحالي. هسې دا مې فایده ته ذکر کړه چې د حدیث ته ګوره د ابوطالب تذکره وشوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخکې، او دا هغه تره دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېرې سختې تېرې کړي دي. فقال، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې کله د ابوطالب دا ذکر وشو که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامه.
کیدی شي چې ابو طالب له زما سپارش د قیامت په ورځ فایده ورکړي او دا فایده یې ده کوي صرف په ټوله دنیا کې یو کافر دی چې هغه له د پیغمبر سپارش فایده ورکوي او څوک دی ابو طالب دی ځکه چې قیامت په ورځ چې کوم سفارش کېږي د هغې دپاره دوه شرطونه دي یو شرط چې الله اجازت ورکړي هغه چاته څوک چې سفارش کوي ځکه چې هر سړی خو نشي کولی که دویم چې الله د دې سفارش کوونکي نه او د چا دپاره چې سفارش کېږي چې الله د دې دواړو نه راضي خیال هم دی که نه دی الله د مشرک نه راضي کېږي نه راضي کېږي الله نه راضي کېږي مګر د موحد نه نو صرف دقه یو مشرک دی چې د ده دپاره سپارش فایده ورکوي خو هغه فایده هم داسې نه ورکوي چې د جهنم نه پرې راوځي فایده دې درجه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فیجعل فی ضحضاح من النار د ابو طالب به کله چې جهنم ته واچولی شي نو په جهنم کې به دومره وي چې د ده دا ګیټۍ د خپو دا ګیټۍ نه دي دې پورې به دا اور رارسي یبلغ کعبیه دا اور به دې ګیټو ته رارسي د خپو بس یغلی منه دماغه او د دې اور د لاسه چې ګیټو ته رارسي د دې د لاسه به د ده د سر کوپړۍ چې دغه خوټ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او روایت کې راځي چې ده ته به د اور پیزار واچولی شي او دا هم پیزار شو د اور چې د ګیټو پورې رارسي دا څه دي پیزار نه شو د اور خپو ته واچولی شو که نه نو دا پیزار د اور دي دقه پیزار د اور به ده ته واچولی شي او د هغې د لاسه به د ده کوپړۍ خوټ کېږي د دماغ به یې خوټ کېږي دا ټول نه کمزوری عذاب دی د جهنمیان او ابو طالب ته دا ولې میلاویږي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ښه کړي دا به ورسه سپارش کړي نو دا د ده دغه خو بدله ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي دي خو اخوا دا خو نشي کېدی چې الله یې د جهنم نه راوباسي او چېرته یې بوځي جنت ته ځکه چې دی اخري وخت کې ګوره دې ته سوچ وکړي اخري وخت کې چې دی مړ کېدو که نه او حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره خوا کې ناست او د قریشو بعض مشران مشرکان سرکشه ورسره هم ناست نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې تره دومره پې مین وګوره ویې تره قل لا اله الا الله دا کلمه د لا اله الا الله ووایه نو د قیامت په ورځ به د الله په در کې ستا بیا سپارش وکړم او ستا دپاره به خبره م وکړم ځکه چې څه خو وي که نه چې زه خبره وکړم که نه زه اوس د الله سره څه خبره وکړم او ته کلمه نه وایې نو کلمه ووایه نو هغه ځینه به ورته هغوی نورو څه دا د بد ملګري اثر دی ګوره ځکه د بدو ملګرو نه ځان لرې ساتي دا بد ملګري به دې بېدینه کوي هغه ځینه ورته ملګرو څه وي عبدالمطلب دین پرېږدي لاړې بل مذهب ته اوړي بس اخرنۍ خبر هغه دا وکړه وایي زه مرم د عبدالمطلب په دین باندې دغه اخرنۍ خبر وکړه او ساعت یې ووت په دې کې شک پاتې نه شو چې یاره کیدي شي کلمې ویلي کیدي نه او خصفه اخرنۍ خبره څه وکړه چې زه د عبدالمطلب په مذهب باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکه یاد او په دې باندې مړ شو ساعت یې ووت نو دی جنت ته خو نشي راتلی دی جنت ته نشي راتلی خو دومره ده چې د جهنم هغه عذاب هغه څه شو هغه لږ کم شو د دې نه بعد چې را کوم حدیث دی دا ډېر اوږد حدیث دی که اوس یې شروع کړو بیا زر نه پوره کېږي او ټیم لږ دی هغه حدیث دی دا خلک چې پیغمبرانو په ځي قیامت په ورځ هغوی ته به وایي چې الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي دا به پرېږدو را روان درس ته الله سبحانه وتعالی دې موږ د جهنم د عذاب نه او د قبر د عذاب نه او د آخرت د سختونه دې الله موږ وساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته جنت ته او د جنت ته اعلی نعمتونه دې الله موږ ته نصیب کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.